ډاکټر صاحب ښاغلی غني طالبانو ته وایي د خلکو له ارادې پرته حکومت نشي پاتې کېدلی. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني په یو غږیز پیغام کې چې په خپل فیسبوک پاڼه یې خپور کړی ویلي چې د خلکو اراده له طالبانو سره نه وي هیڅکله به هم حکومت پاتې نشي او حکومت ته به دوام ورکولی نشي. هغه ویلي باید دوی د افغان ولس اراده ځان سره پیدا کړي او واخلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړی. پخوانی افغان ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې یو حکومت د خلکو ارادې پرته ژوند نشي کولی. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپل غږیز پیغام کې وویل چې طالبان باید افغان ولس سره ښې اړیکې ولري تر څو د دې حکومت دوام وکړي. که نه نو دا نو تجربو ښودلې ده چې په افغانستان کې یو نظام هیڅ وخت هم د خلکو چې په اراده جوړ نه وي نشي پاتې کېدی، چې 20 کاله 10 کاله او 15 کاله وي آخر به ړنګ شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ په خپل غږیز پیغام کې ویلي هغه نظام چې د خلکو په اراده ولاړ نه وي پایښت نه لري. ښاغلی غني دا هم ویل چې تاوتریخوالی او د عمل شدت په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی. پخوانی ولسمشر له طالبانو وغوښتل چې له تاریخه عبرت واخلي. ولسمشر غني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په تیرو 44 کلونو کې تاوتریخوالی او نه هم زغم د افغانستان وروسته پاتې والي لامل دی. هغه پر ملي یووالي ټینګار وکړ او ویل چې تاوتریخوالی باید ودرول شي، که نه نو دا به د افغانستان ډیر پر طالبانو باندې بد اغیز وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.